سلام یارانو، دا زما یار دلارم د یار دی. پرون یې راته رنګ وکړو، وایي چېرته یې؟ ما وایي پېښور کې ما. وایي ښه در روان یم، بس ځان تیار اوسه. ما ورته وایي زه خو اسلام آباد ته روان یم، اسلام آباد کې پروګرام دی او کلي کې مې د رواره واده هم دی، هغې ته به مزیري کولي. پېښور کې خو که ستا کار وي زه به شاید نه یم هغه وخت کې، خو دا ډېر زورور دی. دا زما داسې یار دی چې زما اختیار بالکل د ده سره وي. د اسلام آباد د پروګرام نه هم پاتې کړم او د کلي نه هم. خو به هر حال د اسلام آباد د پروګرام باره کې زه د افکار صاحب نه په دې ویډیو کې بخښنه غواړم چې ډېر وبښئ. ستاسو پروګرام ډېر په مینه تاسو بیان کړی وه، خو زه ما ځان درونه رسولی شو او د دې یار د وجې نه مصروف پاتې شو. په هر حال چې پېښور کې پاتې شو نو د کارونو سره سره مو روحاني صاحب ته رنګ وکړو چې نشترحال ته به درځو پروګرام له، او انشاءالله سره پروګرام نه پوره خوندونه اخلو. هغه هم راته ډېره مینه راکړه او لاړو اسلام آباد دغه ته نشترحال ته، او هلته کې مې پرون ډېر په ټنګ ټکور سره او وغیره ډراما لایو وغیره ډېر وکتل، ډېر خوند مو ترې واخیستو، ډېر پوهانو سره هم میلو شو. دغه پروګرام نه وروسته واپس دلته رالو او اوس دا زموږ یونیورسټي ده. موږ غوښتل چې کله دې وي خامخا زه یو کلیپ تیاروم او هغه د خپل پیج د لارې د خپل چینل د لارې د خپل ځان سره خوندي کوم. نو په دغې غرض یونیورسټۍ ته رالو، موږ وایي یادونه به هم تازه کړو او خپل احساسات په دوباره ځان کې راوپارو او د دې ژوند نه به واپس هغه زاړه خوندونه واخلو کوم چې به مونږ په ماستر کې څو کاله مخکې د دې یونیورسټۍ نه اخیستل. په هغه کمرو، په هغه هاسټل، په هغه ګراونډ، په هغه کمرو باندې وګرځېدو کوم چې مو وخت تېر کړی و، د هر څه سره مو خپل یاد دوباره تازه کړ. په هر حال کم یاد به تازه کې ټول هغه خلک راته یاد شي، څوک په کلو کې دي، څوک زموږ نه لرې دي، او هغه شعرونه چې کله مې پېښور ته کې داسې د یار سره میلاو شم او یا داسې ډېر وخت پس راشم نو رنګارنګ شعرونه مې ذهن ته راځي او ذهن مې پارېږي. کله کله دغه شعر ډېر زیات مهله راځي چې نه مې پرېږدي یاره ستا یادونه پېښور کې. د یار صاحب چې نه مې پرېږدي یاره ستا یادونه پېښور کې، سیزې مې دلداره نور غمونه پېښور کې، او چا ته ګله وګورم په چا دې مینه ماته کم، نه وهي قسم دې څوک خالونه پېښور کې. او دغه یادونه ټول عمر خو به هر حال دا لمحې به واپس د خپل روان مستقبل لپاره یاد جوړو، د دې لمحو نه به هم خوند اخلو او دا به انشاءالله د روان وخت لپاره یو ښه یادونه وي. په هر حال پروګرام ډېر ښه شو، خو زه پکې دا ګوتمه بار بار تاوم، د دې سره عادت نه یم. دا مې راته پرون 2 ډالۍ کړې ده، هلته نشترحال کې واخیسته او ما ته وویل چې لکه دا ګوته زما له طرف نه واخله. ما ورته ویل ما خو چې دې لاس ته به د هغې نه مخکې څه کړه، څه تار، څه ګوته وغیره نه راځي چې کله څوک انګېج وغیره نه شي کېدن نه شي چې د چا د لاس وي. خو په هر حال داسې وخت رانغی چې تر اوسه پورې د چا د لاس واچوله. نو د ده ډېره مننه کوم چې دا یې راته راکړل. کله کله راته وایي، ما ورته ویل لکه د کویدن نه پس به دا ګوته په لاس کوم، وایي کویدن به ته یا کښې یا به نه کښې، دا ګوته مخکې نه په لاس کړه. وایي زموږ یو ملګری و، وایي هغه به ګاډي ډېر خوښ وو، خو ګاډي خو ورسره نه و، وایي د ډېرې مینې نه به یې د ګاډي چابیانې په کشپ کې ګرځولې. اوس ولې خدای ګاډي ورکړې دي خپلواک صاحب، د دې په ما باندې د ګاډي چابیانې ګرځي. خپلواک صاحب داسې ده چې د خپلواک صاحب یو شعر دی، وایي راځه چې د خپلې ځوانۍ زور دنیا ته وښایو، ته په ما شه زوروره زه په تا شم زوروره. که څه شعر دی نو په زور باندې نمبر اخلم، زور دنیا ته وښایو زه په تا شم زوروره ته په ما شه زوروره. نو زه پې زورور کېږم، دا واک دی په کوربتوب یې دی، خو د مېلمتوب حق نه ساتي، نو بیا به چې په زور باندې اخلو. کوربتوب زما دی خو پیسې دې لګوي. زه مېلمه یم، ډېره مننه کوم د خپلواک صاحبو چې حقیقت دی چې ما ورته کال وکړو نو ده ویل چې ته دونه ناڅاپي په ما باندې رامنډه کوې، زما ناڅاپي راتګ که په ما مېلمه راځي هم ناڅاپي راتګ مې خوښوي، خو زه په چا ورځم هم ناڅاپي، یا مې کمزوري ده یا مې خوبي ده، پته نه لګي. خو او دا خو معمولي خبره ده، خپلواک صاحب ته به هغه یاد شي. په اختر کې زموږ د اختر په 3 او 4 ورځ باندې پیپر و او ملګري کورونو ته تلل، اختر له تلم تللې، بس ما اچانک ډیسیژن بدل کو چې یار زه نه ځم په 3 ورځ به زه بیا را روان یم. نو تاسو وویل چې یا به زما سره 400 ته ځي یا به باجوړ ته ځي. ما چې نه 400 ته ځم او نه باجوړ ته ځم، نو تاسو راسره بیا ایثار شولئ او هغه کیفیت هم ډېر بدل و. اختر کې ایثار کړی ما چې زه اختر کې کلي ته لاړم، خو په هر حال موږ داسې یاران یو، زموږ د یو بل سره بالکل اختیار شریک دی. اختیار سره سره موږ داسې یاران یو چې د یو بل تکلفات نه برداشت کوو، بالکل ډېر بې تکلفه ژوند کوو، د یو بل نه ډېر ډیمانډونه هم نه کوو، که هغه واده که اختر او که هر څه وي د یو بل نه ډېر ډیمانډونه نه کوو. البته د یو بل له تحفې ورکوو، خو تحفې په شکل یا د خندا وي یا د ټپې وي یا د سندرې وي
یا د یو خوږ محفل وي او بعض یا د یو وخت چکر وي د سوق څپېړې هم پکې راشي د څه خبر نه او یا د کتاب وي. دا کتاب مې مخې ته پروت دی، ما چې خامخا پکې دې ذکر وکړم. دا کتاب د مولانا خانزیب صاحب کتاب دی. پرون ته ماته نشترحال کې یو کتاب هم ډالۍ کو، نو ما ورته وی دا کتاب یو مه ډالۍ کوه. مولانا خانزیب صاحب کتاب ماته څو خلکو ډالۍ کو، خو چې کور ته وړم نو په لار رانه چا اخیستی، اوسه پورې ما نه دی کتلی. نو داسې کار وکړه، یو سل پنځه کتاب راته ډالۍ کا، نو چې کور ته ځم یو خو پکې پاتې شوي، نو ده راته څلور کتابونه ډالۍ کړل او په څلورو کې اوس مازدیګر یو پرون مازدیګر ډالۍ کړی او نن مازدیګر پکې صرف فقط یو کتاب پاتې دی. نو واقعا چې دا به اوس ما سره د بیګ کې به پټ ګرځوم، نو ما سره به دا پاتې شو، دا به زه ولولم. بهرحال دا خلکو هم ډېره مننه کوم چې زموږ مینه کتاب سره لري او دومره اختیار په مونږ کې دومره څه ویني چې زموږ ډایرکټ بې تپوسه کتاب واخلي. د هغوی هم ډېره مننه کوم او دوم ډېره مننه کوم چې دا کتاب به مونږ ته ډالۍ کړو او انشاءالله د کتابونو تحفې به جاري او ساري وي انشاءالله. نو خپلواک صاحب میسج هم دغه دی، زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې ژوند دی یارانو له ټیم ورکوئ، د یارانو له ټیم واخلئ. او زما خو داسې یار دی چې د په خوله باندې همیشه ماته دا یوه ګیله وي چې د یار صاحب زما غم دې ونه کړو. نو امید دی چې په بل ویډیو کې راځم او زما به دغه انشاءالله دغه توقع چې ستا غم ما کلی دا غیر مخکې ما خپل غم کړي انشاءالله. ما به درله کړی، ما ډېرو ځینو کې ویلي دي چې تا نه کړی، ما به درله کلی. نو ملګرو له ټیم ورکوئ، د ملګرو سره دغه د مسکا شیبې او دغه لمحې او لحظې شریکې کوئ، په یو بل سره مینه یو بل له ورکوئ، ملګرستیا وپالئ، ادب وپالئ، ادب ته احترام ولرئ او د یو بل سره لفظونه، احساسات، مینې او جذبات شریک کوئ. ودان اوسئ.